خو چې کله او په کوم ځای کې ته د افغاني سره کېنې د یو افغان سره کېنې نو هغه به بیا هم د خپل وطن اوچته جګه وایي او کمه او سپکه به ونه وایي. بل طرف که تاسو زمونږ خلکو ته وګورئ، زمونږ په خلکو کې دا نقص دی، که په ملک یو مشکل راشي زمونږ کنزل ملک ته کېږي، که زمونږ په کاروبار کې یو مشکل راشي زمونږ کنزل ملک ته کېږي، پاکستان ته کېږي. لکه په کار دا دی چې سیستم ته وشي، وزیر ته وشي، هغه اتارټیز ته وشي، هغه کم ذمہداران چې دي استا غم غصه په هغې وځي. خو زمونږ غصه زمونږ په ملک وځي، زمونږ کنځاوه زمونږ سپکاوی هغه کبیر افریدي صاحب تاسو وایي چې د پښتونخوا پښتنو کې دوره وطنپالي نشته څونه چې د افغانستان پښتون کې وطنپالي ده. که هلته هر څنګه بد سپک هر څه وشي افغانستان پسې څوک بدې نه وي او پاکستان پسې پښتانه وي. مطلب د دې ځای پښتون او هغې پښتون کې تاسو فرق وکړو، تفریق هم پیدا کړو او دا بغیر دلیل نه، بغیر د تاریخي فلسفې نه، د سیاسي فلسفې نه، ولسي فلسفې نه داسې غټ تفریق کول چې دی دا ناجیزه ده، دا ظلم دی. په قام، په ژبه، په کلتور، په تاریخ، په هر څه باندې یو دی. نو زه به ته لنډو ټکو کې ووایم چې د دې دلیل څه دی. بیا منل نه منل هغه ستاسو کار دی. راځو د نړۍ د دنیا سیستم ته راځو. امپراتوریانې وې، امپایرز وو، د برټش امپایر، د ډچ امپایر، د فرنچ امپایر، غټ غټ امپایرز وو. د امپایر لاندې به ډېر قومونه وو، لکه څنګه چې د برټش انډیا وه. اوس انډیا والا خلک انګریزان نو، خو برټش انډیا وه ځکه چې د امپایر حکومت وی. انسانانو فیصله وکړه چې موږ د امپایرز لاندې نور ژوند نه کوو. نو په یورپ کې نوې نوې فلسفیز مخې ته راغلل، لکه کیپیټالیزم راغی، ډیموکراسي راغله، کمیونیزم راغی، سوشلیزم راغی، ورسره سیکولریزم، لیبرلیزم، دا ټول فلسفیز د خلکو مخې ته راووتل. د دې فلسفو په زور باندې خلکو فیصله وکړه چې موږ نور امپایرز لاندې ژوند نه کوو، موږ هر یو قام به ځان ته خپل یو هیواد جوړ کړو، خپلې فیصلې به موږ په خپله کوو. نو امپایرز ختم شول او خلکو ځان ته نیشن سټیټس جوړ کړل. د فرنچ ریولوشن نه پس فرانس کې چې کله انقلاب راغی هغې نه پس نیشن سټیټس جوړ شول. اوس د لغت ته تاسو وګورئ، نیشن سټیټ، سټیټ ځمکه، جغرافیه، نیشن قام. نو د نیشن سټیټ ډیفینیشن به تاسو ته زه انګریزي کې ویم او بیا به دا وګورو چې دا په دواړو پښتنو کې د ډیفینیشن د ترجمه برابر راځي او که نه راځي. نیشن سټیټ جوړېدو دپاره مهم شی نه و چې یو قام و زورور و، یو سیمه یې نیولې ده، هغې کې نور واړه واړه قامونه هم دي یا نور کمزوري قامونه هم دي، خو هغه جغرافیې ونیوله او د هغې قام نوم چې دی نړیواله پېژندنه هغه د هغې جغرافیې نوم وګرځېدو. نو په دورانیانو امپایر کې پښتانه زورور وو، پښتنو د سیمې ونیولې، خو لاندې نور قامونه مو تاجک، ازبک، هزاره، دا ټوله مو، خو پښتانه زورور. نو د جغرافیې نوم افغانستان وګرځېدو، افغان پښتون ته وایي، صحیح ده، افغانستان وګرځېدو. بیا راځو نور هیوادونو ته مثال، لکه جرمني والی. په جرمني کې صرف آرین خلکو خو نه اوسېږي، کوم چې د هغې ریس دی، دویچ خلک، نور قامونه هم شته دی. ایټلي والی، ایټلي کې نور واړه واړه قامونه شته دی، په میکسیکو کې شته دی، په امریکا کې قامونه شته دی. خو کم خلک چې زورور وو هغه جغرافیې نیولې وه د نیشن سټیټ فلسفې لاندې، د هغې زورور قام کم چې په تعداد هم زیات و، کم چې په زور هم زیات و، او چا چې هغه جغرافیه سمبالولې هم شوه د هغې نوم راواغېستلی شو، په هغې سټیټ باندې کېښودلی شو. نو ډیفینیشن دا دی چې it's a political geography in which a nation lives where the people are of same ethnicity, language, culture, religion. چې په ژبه، کلتور، جامه، په هر څه باندې خلک برابري، هغې ځان ته یو سیاسي جغرافیه وټاکي، دې ته به نیشن سټیټ ویلي کېږي. کوم چې تاسو ووایي خپل ملک او وطن، ملک او وطن هم دې ته وایي. نو د افغانستان په هغې ترجمه باندې پوره راغی، دا ټول د نړۍ هیوادونه په هغې ترجمه باندې پوره راغلي. یوازې دوه وطنونه دي چې په دې ترجمه پوره رانغلله. یو پاکستان دی کوم چې د قام په بنیاد نه دی جوړ شوی، چې یو قام دی د هغې ژبه، جامه، کلتور، هر څه یو رقم دی، راسه چې وطن ورته جوړ کړو. نه، د پاکستان جوړ شوی دی د مذهب په بنیاد باندې. او یو بل وطن دی د هغې نوم زه نه اخلم، هغه تاسو هم ټولو ته پته ده. نو اوس پاکستان په دغې فلسفه باندې پوره رانغی، خو دغه فلسفه اوس پښتنو سره څنګه برابر کړو موږ چې د افغانستان پښتون وطنپاله دی، د پښتونخوا پښتون وطنپاله نه دی. نو د وطن خبره، د وطن مطلب که موږ منطقي الو، د دې فلسفي نه الو، هغه خلک چې په ژبه، کلتور، جامه، رواجونو، روایاتو، حجره، جرګه په هر څه باندې یو دي، هغه خلک به ځان ته سیاسي جغرافیه یو منتخب کړي، دا د هغې وطن شو. نو په دې ترجمې ته که ته وګورې کبیر افریدي صاحب، د پښتنو وطن پښتونخوا شوه. زمونږ سیاسي جغرافیه ده، زمونږ پارلیمان دی، زمونږ پولیس دی، زمونږ ادارې دي دلته،
او زمونږ د پښتونخوا چې کومه کرخه د بدی کې ټول مونږ یو رقم یو جبه والا هر څه والا د پښتونخوا د پښتنو وطن چې دی په فلسفه کې او په صحیح معنی باندې هغه پاکستان نه دی زمونږ وطن پښتونخوا ده نو پاکستان بیا څه شو پاکستان یو پارلیمنټري فیډرل ریپبلیک دی فیډریشن دا دی چې په دې کې 15 شپږ قومونه غټ پنجاب سند بلوچستان افغان پښتون او کشمیر او ګلګتیان دا ټول رايوځای شول لکه 15 شپږ وطنونه رايوځای شول پنجاب چې دی د پنجابیانو وطن دی سند چې دی د سندیانو وطن دی بلوچستان چې دی د بلوچانو وطن دی کشمیر چې دی د کشمیریانو وطن دی مونږ خپل وطنونه وجنګول او ځانتم یو سیاسي جغرافیه چې کم زمکه زمون جنگي دی هغه د پر سیاسي نظام پیدا کو پاکستان د هغه سیاسي نظام نوم دی نو کله چې د پښتونخوا پښتون پاکستان ته سپکی وي پاکستان ته بدی ردی وي هغه کلم وطن ته کنځلې نه کوي هغه همیشه سیاسي نظام ته کنځا کوي سیاسي نظام ته سپکی وي سیاسي نظام سره اختلاف کوي پاکستان یو سیاسي نظام دی پاکستان یو ځمکه نه ده دغه سیاسي نظام لاندې د سلورو 15 قومونو ځمکې دي د پښتونخوا د پښتنو ځمکه ده بلوچستان د بلوچانو ځمکه ده سند د سندیانو د پنجاب د پنجابیانو کشمیر د کشمیریانو صحیح ده د دې ثبوت دا دی چې کله چودري رحمت علي د پاکستان نوم جوړولو کنه چودري رحمت خپل کتاب کې دا نه دی لیکلی چې زه پاکستان د ځمکه چې ده دې باندې زه د پاکستان نظام راولم چودري رحمت علي وی چې زه د دې 15 قومونو ځمکې رايوځای کوم د دې 15 قومو وطنونه رايوځای کوم افغان پنجاب سند بلوچستان او کشمیریان دینه پاکستان جوړو مطلب چې ستا پولیټیکل آئیډنټیټي زما او ستا شناخت سیاسي نړیوال خلکو د لپاره پاکستان دی خو په وطنې کې وطن پالي کې د پښتنو سټیټ د پښتنو وطن چې دی هغه پښتونخوا ده او هغه پښتونخوا بیا په سیاست کې د پاکستان صوبه ده خو په اصولي په ولسواکۍ فلسفه کې زموږ وطن دی نو نه د افغانستان پښتون خپل وطن پسې خبرې کوي ځکه چې افغانستان نیشن سټیټ دی او پاکستان نیشن سټیټ نه دی پاکستان یو فیډرل پارلیمنټري ریپبلیک دی د نیشن سټیټ نشي ویلي نو د دې ځای پښتون او د هغې ځای پښتون په وطن پالۍ کې بالکل برابر دي کم یو ځوان تاسو اوسه پورې کتلی دی چې هغه نوکري نشته کاروبار یې خراب دی خو هغه راشي پښتونخوا ته کنځه وکړي چې پښتونخوا د خدای داسې کړي او پښتونخوا د داسې کړي پښتونخوا د دغسې کړي نو که افغانستان پښتون خپل وطن پسې خبرې نه کوي د پښتونخوا پښتون هم خپل وطن پسې خبرې نه دي کړي پښتونخوا ته یو پښتون هم کنځل نه کوي د پښتونخوا علاقو ته یو پښتون هم کنځلې نه کوي باجوړ ته وزیرستان ته تیرا ته خیبر ته چرسدې ته مطلب وطن پالي په دواړو پښتنو کې پوره برابر ده خو ستونزه دا ده چې وطن پالي ستاسو فلسفه چې کومه ده هغه غلطه ده ځکه پاکستان یو نیشن سټیټ نه دی او د افغانستان د پښتنو سمه ده ځکه د هغوی وطن یو نیشن سټیټ دی نو هیله کوم پوه شوي وی مننه